ننګرهار والي شاه محمود میخیل د چنګاښ په 10مه ولایت مقام کې د اترا ادارې مسؤلینو سره په ځانګړې ناسته کې غوښتنه وکړه ترڅو په دې ولایت کې په ازاد ډول د سیم کارتونو پلورلو په مخنیوي کې اقدامات ترسره کړي. ننګرهار والي شاه محمود میخیل وویل چې امنیت تامین او جرمونو مخنیوي په موخه لازمه ده چې د مخابراتي شرکتونو سیم کارتونه د دوی له لوري د ځانګړي میکانیزم او پروسیجر وروسته وپلورل شي، خو په ښار کې په ازاد ډول پلورل کیږي چې خلک ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي ویل چې په دې ولایت کې مسؤلینو وخت ناوخته د غیر راجستر شوو سیم کارتونو ټولولو کمپاین ترسره کوي چې په ټیټه کچه خلک تر فشار لاندې راځي او ورته مالي زیان اوړي. هغه د اترا ادارې له مسؤلینو غوښتنه وکړه چې په مرکزي کچه د مخابراتي شرکتونو پر مسؤلینو فشار راولي ترڅو سیم کارتونه په قانوني ډول توزیع کړي او په بازار کې په غیر قانوني ډول د پلور مخه ونیسي. د اترا ادارې مسؤل انجینر مطیع الله خروټي ویل چې دوی د پلان له مخې د هیواد 14 ولایتونو ته سفر کوي ترڅو هلته د مخابراتي شبکو فعالیتونه سرغړونې او ستونزې وڅېړي او په حل کې اقدامات ترسره کړي. نوموړي همداراز د خپلواکۍ سلمې کلیزې په ویاړ په جلال آباد ښار کې د یوې مشاعرې او بینرونو چاپ او لګولو څخه هم ننګرهار والي ته خبر ورکړ چې نوموړي له لوري ورته د همکارۍ ډاډ ورکړل شو.